دا ته دا مسالې دوکان ته ورځم بیا بېرته راګرځم سیده دغه مناسب مسالې دوکان ته یو وارې ورځم ته ناوخته هم دلته به موټر راچېځي هلته ذاتي قرار ودرېد په کور کې وایي د روزې په خاطر باندې مساله غواړم د غذایي مسالې دي په سفرې د روزې هلکه ځای دې د دوکانداره بله کوي په خیر جوړي قرارید زمان ذاتي دې منطقي خو دغه کار ده خو ذاتي موټر دې زرکه وته راووت هلته ذاتي نور ټول کار خلاص سودا مودا مې کړې ده کور اکا نه دې ویل وایي دغه د مسالې ذاتي قرار مات ودرېد دغه د اسد دوکان ته به ورسم د اسد داسې مساله راکړه شاوین یې ښه مساله یې چې ښه خوند یې روزه ده ذاتي خوش خو نه راکوي خو دغه په ولاړ باندې خو سودا نه کړي دلته راسه ګوره دا ناوخت کار مې خلاصوه زر د روزې کار ده روزې خو ډېره ښه مساله ده دانهدار مساله ده دا ټول بازار کې دغه موږ مساله ښه مساله ده دلته مو خولو ته راځي په څو ده دغه څنګه ده دغه ما ته دغه ته رقم معلومېږي نه دغه کیلو صفت یې ته ډېر کړې دا له وخته دې تا دته چې ټولې خاورې یم ته موږ ته سره درکوي یا دا ښه ده نه دا ټول خلک یې وړي کرباخ ته وړي دلته وړي معنا دغه بازار کې مشهور دکانداران نه نه د چندان ماته نه کوه چې اوس راکړه ناوخته ده یا دا ښه شی ډېر پکې شی ډېر اجل صاحب تا ته مې نه دي ویلي نه مې نه له تا فرض کړی نه مې له تا فرض کړی ما په دې روزه کې له خولې ذاتي دي ما نور شی مه پسې روزې اخیستی د سړی کار خوند یې اخیستی صحیح ده ورور خوند یې اخیستی جنجال مه کوئ ما هم روزه ته چې روزه دې سم به یو خوا مساله ته تر کوي پورته ولې کوځي زه دې ما نه څه ولاکړ په دغه چا باندې برېک کړم پورته دغه د وجود درد جوړ کړی خو دغه مساله ده ښه مساله و سړی روزه ده دې د خپلې خولې خوند نه در سره خرابوه ما سپینیر یې له تا ما فرص نه ده کړی سید صاحب جنګ ته راغلی که مسالې ته راغلی وام جنګ ته نه یم راغلی په دې روزه کې له دریم سره زه نه غږېږم دوکاندار یې کوي ملاسې وایي کوي ملاسې وایي خو ځان خبره او که دې جنجال خبره روزه ولې ملامتوي خو دغه دا ته څه کوي خو دغه روزه خو موږ هم ټولو خلکو روزې نیولې نو ته دوکاندار یې که خبر ووایي ښه دوکاندار یا په روزه اخیسته یې چې ما داسې پلمه غواړي په ما دې خبر باندې چې جنګ کوي جنګ ته جګ ولاړ د روزې رنګه به ده وایي خاص اخیسته یې یو مخلارې خواته یې چې نو نشته ویلی څنګه وکړو د تا سره یې دغه در وخت دغه مساله د مشهور مساله مې درکړه دغه دا ټول قرهباغ بازار دا میوه خان شیرجان دغه عدل مالي دغه خلک ټول ما وړو خو هم قرهباغ ته ځي خود زم د قرهباغ پیسې دې پکې تاویل پیسې ما دې د خاطه ده سره یاد کړه ولېږي ما دې د خاطه ده سره ما دې د ډېر حسابونه دي کتابونه هم دي سره دا موټر لار نه شي دغه خود محمد او زه خوندای کار